د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګي ته. افغانستان سره د لارو خلاصېدو لپاره پنجاب کې احتجاج. د پاکستان پنجاب کې دهقان وژغوري ټولنې له افغانستان سره د لارو پر بندیدو احتجاج کړی او خپل حکومت ته خبرداري ورکړی چې که د دوی د حاصلاتو پر مخ لارې خلاص نشي نو په ټول پنجاب کې به لاریونونه پیل کړي. دوی ویلي ټول کال خواري کړي او اوس چې د پټاټو یا کچالو د حاصلاتو ټولولو وخت رسیدلی نو د افغانستان لارې پرې بندې دي. د کروندګرو دغه اتحادیې ویلي که حکومت د تازه سبزیجاتو او میوو پر وړاندې لارې خلاصې نه کړي نو دوی به د اعتراض په توګه د پارلمان مخې ته وغورځوي. د زه افغان یم کمپاین. افغانان وایي د یو کس عمل پر ټول ملت متپي. په امریکا کې د یو افغان لخوا د ملي ګارد پر 2 عسکرو تر برید وروسته په خپله رسنیو کې د زه افغان یم په نوم د افغان کډوالو سیاسي څیرو پخواني چارواکو او مدني ډلو لخوا کمپاین پیل شوی. دوی وایي د یو کس انفرادي جرم باید د میلیونونو افغانانو د هویت، اعتبار او کوربه ټولنو سره د اړیکو پر وړاندې ونه کارول شي. په واشنګټن کې تر یاد برید وروسته خپاره شوي راپورونه ښیي چې د امریکا د امنیتي ادارو لپاره د پیښې حساسیت او همدارنګه د افغان کډوالو پر وړاندې د احتمالي بدبینۍ ویره د دې لامل شوې چې دغه پیښې د افغانانو په منځ کې د هویت بحث راوپاراوه او ورسره یو شمېر کسانو د زه افغان نه یم کمپاین پیل کړ. خو د امرالله صالح په ګډون ډیرو افغانانو له دغه کمپاین سره مخالفت څرګند کړ او د زه افغان یم ټرند یې جوړ کړ او دغه ټرند ته په خپله رسنۍ کې په پښتو، دري او انګلیسي ژبو زور ورکړ. امرالله صالح د زه افغان نه یم ټرند ته توند غبرګون ښودلی ویلي دي زما ملي هویت لا هم افغان دی. ما د یو مسلمان په توګه څو ځله په قرآن لاس ایښی او قسم مې کړی چې د افغانستان د اساسي قانون دفاع او ساتنه به کوم. دا قسم نه ټوکه او نه سیاسي لوبه. د افغانستان اساسي قانون د هیواد ټولو اتباعو ته له قوم، قبیلې او ژبې پرته د افغان نوم کاروي. بلوچستان کې د پاکستان پر ضد وسوالې ډلې بلوچ ازادي پال پاو د دې صوبې په نوشکۍ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. دغه برید بیګانه وخت د امنیتي ځواکونو د مرکز په دروازه کې په ځانمرګي پسې پیل شو. ورپسې 3 وسلوال د سرحدي ځواکونو مرکز ته ننوتل او جګړه پیل کړه. په سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونه دا برید مني خو خپل لور ته اوږد مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویلي. تر دې پیښې مخکې پرون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په 4 سیمو کې برید شوی و. د افغان حکومت یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي جابر نعماني ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو محدودول احساساتي پریکړه نه وه بلکې د اقتصادي خودکفایي، سیمه ییز توازن او ملي ګټو پر اساس ترسره شوې ده. نعماني زیاتوي چې د پاکستان د لارو د محدودېدو په بدل کې بدیلې تجارتي لارې، نوي بازارونه او نوي ترانزیتي دهلیزونه خلاص شوي دي چې دا پرمختګونه د پریکړې د حساب شوي ماهیت ثبوت دی. د په وینا د دې پریکړې نرمول به بې ځای احساساتي اقدامي او ښایي منفي پایلې ولري. هغه ټینګار کړی چې دغه اقدام د ملي حاکمیت د پیاوړتیا، اقتصادي تنوع د پراختیا او متوازنې بهرنۍ پالیسۍ په لور یو مهم ګام دی. نوموړي دغه راز ویلي که اسلامي امارت په همدې لوري ثابت پاتې شي د افغانستان سیاسي ثبات، اقتصادي مقاومت او سیمه ییز اعتبار به نور هم زیات شي. تاجکستان وایي له افغانستانه بریدونو کې 15 چینایان وژل شوي. د تاجکستان ولسمشر ماڼۍ ویلي تېره یوه اونۍ د افغانستان له خوا په 2 جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په یو بیان کې نن د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان له قوله د افغانستان له خاورې دا بریدونه غندل شوي او هغه یې ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو دغه ناوړه پیښو مخه ونیسي. وژل شوي کسان چینایان دي چې هلته د سرو زرو په کان او د سړک جوړونې په یو شرکت کې کار کاوه. لومړی برید د نومبر پر 4 د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یوه فابریکه کې شوی چې لږ تر لږه 3 چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی. دویم برید د نومبر په 10 همدا یکشنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه 2 چینایان کارګران پکې وژل شوي او څو نور ژوبل دي. له دې سره جوخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو ووځي.
د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې دا مهال په هیواد کې له جوړو شوو بندونو څخه د اوبو د سطحې د کچې په پام کې نیولو سره شاوخوا 400 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د یاد وزارت په خبره دوی په وروستیو کلونو کې د اوبو د مدیریت، د برېښنا د تولید او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په برخه کې یو لړ مهمه پروژې بشپړې کړې دي چې له امله زرګونه هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبېږي او د برېښنا د تولید په موخه هم ترې استفاده کیږي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند وایي یاد وزارت د سیندونو د مهار او د بندونو د پراختیا لپاره 15 کلن عملیاتي پلان هم ترتیب کړی چې دغه پلان له مخې به په هیواد کې د بندونو جوړولو بهیر په منظم ډول پر مخ ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان کړی چې د روانې اونۍ له پیل سره به په ټول هیواد کې د ناقانونه میشتو افغانانو د لټون او بیرته ستنولو پروسه پیل کړي. د هغه په وینا افغانان په بیلابیلو پیښو کې په ځانګړي ډول د سرحدي ځواکونو پر مرکز واڼه کې پر پوځي کالج او د اسلام آباد په وروستي بریدونو کې ککړ ثابت شوي. نقوي ویلي چې فدرالي حکومت ټولو اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی چې په هر ایالت کې د ناقانونه افغانانو د موندلو، نیولو او بیرته لیږلو لپاره پراخ اقدامات ترسره کړي. د هغه په خبره د دې اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د ریاستي ګټو خوندي کول دي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت ته هم ښکاره پیغام ورکړل شوی چې په اوسنۍ حالاتو کې باید د سیاست پر ځای د دولت ګټې لومړیتوب ولري او د فدرالي حکومت پریکړې په بشپړ ډول عملي کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې حکومت له څه مودې راهیسې په دغه هیواد کې د میشت افغانانو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې. په سعودي عربستان کې پولیسو 13 پاکستانیان د پسونو د غلا په تور نیولي دي. د سعودي رسنیو په وینا د پاکستانیانو دغه هیواد په طائف کې پسونه غلا کول او د پسونو د غلا په څو پیښو کې ښکیل دي. پولیسو تر اړینو قانوني اقداماتو وروسته دغه شکمن کسان څارنوالۍ ته سپارلي دي. د سعودي پر نورو ښارونو سربیره په سپېڅلو ځایونو کې لکه مکه او مدینه کې هم د غلا دوسیې لري. سعودي تیرو کلونو کې بیا د عمرې حج پر مهال دغه هیواد ته د پاکستاني وګړو پر تګ بندیز لګولی دی. د څو ورځو راهیسې خواله رسنۍ کې هغه ویډیو هم لاس په لاس کیږي چې پکې پاکستاني کارګر د سعودي عربستان په مکه ښار کې د ساختماني مواد د غلا په تور نیول شوی دی. ټرمپ وايي امریکا ته هغه خلک راغلي چې باید نه وای راغلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ تګلارو په اړه توندې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په متحده ایالاتو کې اوس ډیر داسې کسان شته چې نه باید دلته وای او هیواد د دې وضعیت درنه بیه پرې کوي. ټرمپ د خبريالانو سره په خبرو کې د واشنگټن په وروستي ډزې اشاره وکړه چې پکې د ملي ګارد 2 سرتیري د افغان وګړي لخوا په نښه شول. هغه ویل چې دا ډول خلکو ته د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه نه باید ورکړل شوې وای. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې هغه په څو وروستي اونۍ کې د مهاجرت موضوع د خپلو سیاسي نیوکو اصلي محور ګرځولی دی.